آج کا سوال یہ ہے کہ دنیا میں کتنے پیغمبروں کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا گیا تھا؟ دوستان سوال دار ہے کہ دنیا کی اگر کم پیغمبرانو کم شخصیتونو چې هغه ژوندي چې کم دی اسمان ته الله پاک یعنی ژوندي اوچت کو، یعنی د فرشتو په ذریعه باندې الله پاک چې کم دی ژوندي اوچت ته دی جواب راکړي. اچھا جی، سوال یہ تھا کہ وہ کون سے پیغمبر تھے، کتنے پیغمبر تھے جن کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا گیا تھا؟ تو اس کا درست جواب ہے وہ 3 پیغمبر تھے جن کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا گیا تھا. اس میں نمبر 1 پہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نمبر 2 پہ ہیں حضرت ادریس علیہ السلام، اور نمبر 3 پہ جو ہے نا حضرت الیاس علیہ السلام. سوال داو چې هغه کم پیغمبرانو یعنی کم شخصیتونو چې هغې اسمان باندې ژوندي اوچت کړو، نو د دې درست جواب دی هغه 3 پیغمبرانو 3 شخصیتونو. او نمبر 1 چې کوم دی حضرت عیسی علیہ السلام، هغه هم اسمان ته چې کوم دی ژوندي اوچت کړو. نمبر 2 چې کوم دی حضرت ادریس علیہ السلام، هغه هم ژوندي اسمان باندې اوچت کړو. او نمبر 3 چې کوم دی حضرت الیاس علیہ السلام هم چې کوم دی ژوندي اسمان باندې اوچت کړو، یعنی اسمان ته اوچت کړو، اسمان باندې اوچت کړو، یعنی الله رب العزت طرف نه چې کوم دی د 3 پیغمبرانو چې کوم دی د دنیا نه په ژوندي اسمان ته اوچت کړي وو.